موږ له تېرو څو کلونو راهیسې یوه نیمګړتیا بار بار احساسوو چې فارماټونو سره سم لوبغاړي پر مناسبو پوزیشنونو نه لوبیږي. راځو نن د شفیق الله شافق په اړه ځینې معلومات درکوو. څو ورځې وروسته افغانستان له بنګلادیش او زیمبابوې هیوادونو سره د شل اوریزو سیالیو درې اړخیز سیریز لري. پخوا په پرتله ښه غوروی شوی دی. ځینې ځوان لوبغاړي د لومړي ځل لپاره ملي لوبډلې ته راغلي دي چې دا یوه هیله بښونکی خبر دی. شفیق الله شافق هم د شل اوریزو سیالیو په نوملړ کې شتون لري. بل ویکټ ساتونکی به نوملړ کې نشته. نو هرومرو به شفیق په ټولو سیالیو کې لوبیږي. دا د شفیق لپاره یو مناسب ټکی کیدای شي چې له لوبډلې څخه د کینولو فشار پر وړاندې نه وي. راځو دې ته چې شفیق الله شافق باید په کوم پوزیشن ولوبول شي. موږ له تېرو څو کلونو راهیسې یوه نیمګړتیا بار بار احساسوو چې د فارماټونو سره سم لوبغاړي پر مناسبو پوزیشنونو نه لوبیږي. چې له ډلې یو شفیق الله شافق دی. نوموړی له څو کلونو راهیسې داسې مهال توپوهنې ته راویستل کیږي چې د ډنګ او پړانګ ترمنځ ولاړ وي. که خپل انینګ جوړوي نو اورونه پاتې کیږي. که د تیزو منډو جوړولو هڅه کوي نو د سوځېدو احتمال زیاتیږي. ټول په دې پوهیږو چې شفیق د شل اوریزو سیالیو یو پیاوړی او وتلی لوبغاړی دی، خو پر ناسم پوزیشن لوبول د نوموړي پر استعداد تورتم خپور کړی دی او دغه نه تکرارېدونکی لوبغاړی د خلکو له پامه غورځولی دی. کله چې په لوبډله کې نجیب الله زدران وي نو دا ویره نه ده په کار چې په وروستیو اورونو کې به زموږ ډېرې منډې رانشي، ځکه نجیب الله زدران د دغو اورونو لپاره یو بهترین لوبغاړی دی. ترڅنګ راشد هم ورسره ښه ملګرتیا کولی شي. د نجیب زدران په شتون کې د شفیق الله شافق په 1 ډاون پوزیشن توپوهنې ته راشي نو لوبډلې ته یو ښه انینګ جوړېدلی شي، ځکه ډېر وختونه زموږ توپوهنه په پیل کې ښه وي، خو تر یوې ویکټې لوېدو وروسته بیا دومره ورو توپوهنه وشي چې هم مو د پیل لوبغاړي تیز توپوهنه بې ګټې شي او هم مو پر وروستیو لوبغاړو د ډېرو منډو جوړولو فشار وارد شي. شفیق الله شافق یو داسې لوبغاړی دی چې په هر حالت کې هر ډول توپوهنه کولی شي. که تیزو توپوهنې ته اړتیا وي تیزه کوي، که ورو توپوهنې ته اړتیا وي نو هم له حالاتو سره سمه توپوهنه کولی شي. ډېرې کمې داسې لوبډلې دي چې د شافق په څېر ورو او تیز دواړه ډوله توپوهونکي لوبغاړي لري. دغه ډول لوبغاړي په هر حالت کې لوبډله له فشاره ویستلی شي. پر 1 ډاون پوزیشن د شفیق الله شافق د لوبولو د مثبتې پایلې ښه بیلګه تیر ټي10 لیګ دی چې شافق پر 1 ډاون پوزیشن ولوبید او نږدې په ټولو لوبو کې خورا په زړه پورې توپوهنه وکړه. شاهد افریدي د دغه لوبډلې مشر و. هغه پوهېده چې شافق کوم پوزیشن لوبغاړی دی نو ځکه یې د لومړي ځل لپاره پر دغه پوزیشن ولوبوه او مثبته پایله یې ورکړه. هیله ده چې لوبډل مشر رشید خان او نور مسؤلین په راتلونکي سیالیو کې شفیق الله شافق پر 1 ډاون پوزیشن وازموي. باوري یو چې دا تجربه به بریالۍ وي.